بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې موږ راغلي یو دلته ګلاباد ته ان سي ګلاباد د دیزي چیرمن زموږ ګران قدر ملما د دې پروګرام نن دا غینه معلومات کوو، دا غینه پوره باقاعده د دې حلقې د محرومیانو د دیزي د مسایلو باره کې مکمل معلومات ناخلو. د جماعت اسلامي سره د دې تعلق ته ډیر وخت نه د دې سیاست کې چې دینو کم ټیم نه د دې خدمات دي د خپل علاقې لپاره راځي چې دې سره ملاقات کو. حاجی عبدالواحد صاحب زموږ د نن پروګرام ملما دی. السلام علیکم جی. ډیره مننه جی ناصر جمال صاحب، تاسو ډیره شکریا، تاسو ډیره شکریا ادا کوم جی. مننه، تھینک یو جی. عبدالواحد صاحب تاسو سیاست ته کله راغی، څنګه راغی؟ الیکشن دا پیلنی الیکشن دی، دویم دی، دریم دی؟ سیاست کې خو ناصر جمال وی زما مشر ورور دوست محمد هغه د جماعت اسلامي سره وابسته و. موږ واړو خو بس هغې سره به پروګرامونه راتلو بیا اوس زموږ خپل هم یو شوق و مینه پیدا شوله. نو هغې نه پس بیا دا بدلیاتي الیکشن راغلی 2013 غالبا. جی ها بالکل. نو هغې کې چې کوم دی الیکشن موږ لړاو کړلو، هغې نایب ناظم راغلی وو. ماشاءالله. نو هغه ستاسو پیل الیکشن هغه جی پیل و او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو بیا الیکشن دپاره علاقې خلکو متفقه ده یو فیصله وکړه چې تاسو ودرېږئ. دې پورې خلکو مینه کوله چې تاسو نه ودرېږئ نو موږ دې په ډاډو بایکاټ به ووټ به چاله نه ورکړو. نو هغه چې کوم دی بیا خلکو مینه وکړله، انشاءالله په ښه اکثریت باندې په اول پوزیشن راغلو او چیرمین خلکو را باندې اعتماد وکړو او د علاقې خلکو موږ ډېره شکریه ادا کوو. او انشاءالله زما په بدن کې چې اخري دغه پورې ساه چې وي انشاءالله د خلکو خدمت به کوم او چې کومه پورې انشاءالله ما نه کېږي خدمت به کوم انشاءالله. ناظرین، د عبدالواحد صاحب دا نه چې د چیرمنۍ پورې خدمت دي، د دې نه علاوه چې دی نو چونکې د جماعت اسلامي تاسو که نور هر څومره دی باندې تنقیدونه وکوي دغه وکوي په خدمت کې چې دی د دې تنقید دا که څوک کوي هم د خپل پارټۍ والا ورته په خپله وایي چې دا مه کوه په خدماتو کې چې دی نو د دې د عبدالواحد صاحب خپل هم چې دی نو خپل علاقې دپاره خدمات ډېر کافي وسیع دي او ډېر ښکلې یو دغه دی. نو دې وجې نه د دې خلکو هغه ووټ بینک یا د دې خلکو هغه مینه دا ځکه داسې دم دا د توی عبدالواحد صاحب چې یاره ستاسو د حلقې مسایلو باندې که موږ راځو او بالترتیب راځو نو دلته د تعلیم صورتحال څه دی د پرایمري یا میډل یا د های؟ زما په انسي کې ناصر جمال صاحب نه د جینکو سکول شته دی پرایمري او نه د علاقانو شته دی او جی او انتهایی تکلیف دی حالانکې دا ګلاباد دی. جی ها. نو یو خو دا موږ میټینګ شوي زبیر علي صاحب سره جی لکه موږ دا میټروپولیټن ممبران یې کوم چیرمین دی که نه هغه د میټروپولیټن ممبران دی. بالکل. نو هغه اجلاس لکه هغوی چې پېښور دپاره چې سم منصوبه کېږي نو زموږ په ووټینګ باندې کېږي که نه. بالکل. نو هغې کې چې کوم دی خدای شمه همدا دغه ورکړو چې زما علاقې دپاره سکول پکار دی، ډسپنسري پکار ده. نو زبیر څنګه پېښور میر زبیر علي ښه انسان دی او را سره یې واده هم کړی دی، خو فی الحال چې کوم دی نو کومې وعدې موږ سره حکومت کړی وي صوبایي حکومت چې بلدیاتي الیکشن وشو موږ به د اختیارات ورکوو. نو هغه اختیارات هم نه دي میلاو، الټه میلاو څه چې رانه کټوتي کړې ده او فنډونه اوسه پورې زموږ 10 میاشتو نه زیات وشو، 1 روپۍ فنډ نشته دی. دې پورې چې دفتر اخراجات هم نه راکوي، کریم نه ورکوي، تنخواه هم نه ورکوي. تنخواه خو جي پرېږده بس هغه خو زه د وس خبره د هغه دی بالکل هغه د اړو موږ مطالبه نه کوو. خو د عوامو موله چې په کوم څه دپاره ووټ راکړی دی لکه د چا ګلې نه شو بخولی، چا د سټریټ لایټ نه شو لګولی، موږ له دا پکار چې دا شي خلکو له وکړو. تنخواه دې نه راکوي، تنخواه ته ډېر ضرورت نشته. بالکل. 20,000 به راکوي به نه دی راکړم بیا اوس نه وي انشاءالله. خو دا کمې وعدې چې کړي دي موږ له دې فنډونه راکړي چې خلکو له کارونه وکړو، کومه وعدې د اختیارات کړي هغه دې لا راکړي. نو زما مطالبه دغه ده حکومت نه. صحیح دی جی. چې کوم خبره باندې الیکشن شوی دی چې هغه خبره پوره شي، هغه اختیارات تقسیم شي، نو هغې کې به دا وشي فنډز ورکړی شي، هغې کې به دا وشي چې د علاقې خدمتونه به وشي. او بله خبره دا ده چې د دې د وعدې پاسداري به هم وشي چې کومه وعده دې کړې وه د هغې به له غونتې پاسداري وشي.
صحت په بارت کې چې تاسو لږ ماته ووایئ چې ستاسو په NC کې څه ډسپنسري وغیره نشته دی جی زموږ علاقه کې هېڅ قسم ډسپنسري نشته دی البته مخکې ورځو کې ما یو ملاقات شوی ګلزاده د PTI ډېر سرګرم نوکر دی ښه انسان دی زما سره ذاتي یو تعلق دی یو ګپ شپ مې ورسره دی تاسو کې د شي نوم اورېدلی مې مخکې د ډسټرکټ ممبر پاتې شوی دی جی بالکل نو هغه سره زموږ ذاتي یو تعلق شته نو هغه یو ډسپنسري کړې ده په NC4 راځي غالبا کارپوریشن جی د هغې ځای شبیر ناظم دی نو هغلته یو هغوی کړې ده خو هغه دې نه ډېره جدا ده نور چې کوم دی زموږ په NC2 او NC3 کې ډسپنسري نشته دی په دواړو کې نشته دی ښه جی ناظرین دې کې دا یو خبره ده صوبایي حکومت تعلیم صحت دې له ډېر زیات توجه ورکوي لکه دا وایي کم از کم دا خبره ضرور کوي او دا دواړو نه دا NC چې دا ګلاباد دا ترې نه محروم دی دویمه خبره دلته جلسې داسې بھرپور کېږي چې ماشاءالله چې سبا دلته کې جلسې اعلان وشي نو د نن نه به دا خلک چې دی نو دا به په کوڅو کوڅو باندې خپل کورونو ته ځان رسوي په لرې لرې ځایونو باندې لکه هغه تکلیف ورته دومره وي بیا دې خلکو ته دا د ښار دی اشنغرۍ سره نږدې علاقه ده نو دا عجیبه رنګه خبره ده چې د دې ځای کې نه د صحت بندوبست او نه د تعلیم بندوبست ده د بجلی صورتحال دلته څنګه جی بجلی هم جی زیاته ځي مونږ دوه درې پیرې په ذات خود د دې سپرډنټ دی سمیع الله او SDO دی عالم صاحب صاحب هغه سره مونږ ملاقات وکړې دوه درې پیرې زموږ د جماعت اسلامي د پوره ټیم دی لکه کابینه ده د NC په سطحه هغه مونږ ورغلو څو پیرې ورغلو چې لکه دا لو شیټنګ دی کم کړی شي بیا قانوني طور باندې مونږ راغلو بیا لاړو هغه ټایم کې عبدالله جلال باډې پورې تاڼې SHO هغې له مونږ ریټن کې درخواست ورکړو چې جی دی زموږ په دې دغه باندې درخواست باندې عمل تر عمل نه کوي ایک سینه پورې غالبا مونږ دلیو خیبر بازار هغه بیا عبدالله جلال دوی دواړه راوغوښتل سمیع الله او دغه چې کوم دی عالمزیب نو هغې وایي چې دا کسان راغلي ما لې درخواست په ریټن کې راکړی دی دا مسله ولا حل که چې نه حل کې دوی روډ ته راوځي نو هغې نه پس چې کوم دی هغوی بیا رنګ وکړلو ایکسچینج سره خبرې وکړلې VC سره یې وکړلې او هغه یو هفته نیمه چې کوم دی موږ له هغه بچی راکړلو هغه بس هغه ګزاره یې وکړله خو هغې نه پس بیا هم هغه بد حال دی وروره 2 غنټې بجلي وي غنټه نه وي نو بیا خاص کر دلته تکلیف موږ ته زیاته د اوبو دی جي اوبو داسې دی چې کله لوډ شیډینګ ډېر زیات شي که نه نو ټي وی ډېر کم چلی جی ها بالکل ټي وی خپل ټایم دی که نه بالکل یا 3 غنټې یا 4 غنټې دی چې په هغه ټایم کې بجلي لاړه شي نو اوبه کمې بالکل مشین کم ولګي که نه بالکل نو کم چې نږدې کورونه هغې د خو اوبه ورسي صحیح خو چې کم بیا اخیره کې دي نو هغې د ځانو ته اوبه نه رسي هغوی د بیا نه لمبل اوبه وي نه د لوښو وینځل اوبه وي نه ورسره د کپړو وینځل اوبه وي او دلته زیاتره ناصر جمال به زیاتره ټي ویلې چې کوم دی چې چالو وي لکه بور د چا هم نشته دی که نه ټولو استعمال هم د دې اوبو نه دی نو څکلو خو لرې خبره ده چې دا دغه هم ورته نه میلاوېږي د کپړو او د مانځه او د اوداسه د دې اوبه هم ورته نه میلاوېږي صحیح دی او ښه بھرپور مسله ده چې ښه کافي مسله راته نو هغې کې چې کوم دی بیا هغه هفته نیمه هغې یو بچی راوړو کار یې ټیک کړو خو لکه اوس هم مسله موږ ته ډېره خرابه انتهایی خرابه ٹھیک جی د ټرانسفارمر وغیرہ خراب شي نو صوبایي حکومت تاسو سره دې کې سلاس مدد کوي نه جی هېڅ هم نه کوي بس خپله منډه تړله کوو د دې ضلع المینان هم چې کوم دی نو بس کله یو تعلق معنی کله بل تعلق معنی وي نو هغوی ډیوټي هم پوره نه کوي نو هغې باره کې هم چې تللي وو هغه ما سره په ریکارډ هم شته دی پروف هم شته را سره بار بار ورکړي چې هلکه دا کسان ډیوټي ونه بیا غذا موږ بار بار وینا معنی بیا دوی موږ ته 2 کسان د ورځې کړل 2 د شپې کړل خو هغې کې هم چې کوم دی نو بچې ډیوټي پوره نه کوي که نه اول خو فون نه اوچتوي بذات خود زه یو چرمین یم زه ورته فون وکړم نو بهانه کوي چې پلاني ځای کې مې کار کړو دا مې کړو دا مې کړو نو زه ورته وایم چې هلکه تا کار کولم خو ته فون اوچت کړه زه خو انسان یم که نه زه په خبره پوهېږم خو ته ما دې چې ورځ پلاني ځای کې کار کوم مصروف یم
زما د ګنټه لګي 2 می لګي هغه نه پس درسم اپوینټمنټ اخیستل غواړي ها جی اپوینټمنټ اخیستل غواړي دا غي نه پس په چې تاسو سره خبره کیږي اندازه سما داسې ده بس همدا څه ده جی ٹھیک جی تاسو لږ خیر دی لګونته دا لګ اول نه ورته گزارش لګي یا یو ټیکس میسج کوي صحیح جی جرګه به ورلګو تاسو فارغ او جی بالکل جرګه به ورلګو د ګې صورتحال دلته څه دی جی ګیس جی بوره حال دی بیخي بوره حال دی خی ها زمونږ واحد مومنټون ګیسو چې هغه به 24 غنټې به لکه دلته به خلک په شوک بده وجه راتلل چې د ګیس ټیکو نو دا نور علاقې خو زه دا خو پرېږده جی نور علاقې خو مخکې هم ګیس نه او اوس خو بیخي نشته دی بالکل لکه چولم نه بلې که نه مومبتۍ هم نه بلې بالکل د مومنټون ټولو نه ښه ګیس اوس د مومنټون ګیس هم نشته صحیح دومره بوره حال دی نو لکه مخکې زه تا ته داسې یو مثال به درکړم چې زموږ د مومنټون ګیس نه دا 75% ټولو نه ښه لکه عام چې 25 که نه مومنټون 75% جی वो چې کوم دی 75% نشي نو 25% ته بچا د ورسي صحیح خبره ٹھیک جی د نکاسي صورتحال دلته نکاسي بوره حال دی هاي. نکاسي دومره بوره حال دی کنه چې پرونو تاسو په کوم طرف رااله زه ما خلی دلی دي ها خو زه تاسو د خلین اوریدل غواړم هغه نه پس بجی زتا دا غاړو زما په خلاص ویل نه شم دومره بوره حال دی صحیح دی جی صحیح ده دا دومره زیات بوره حال دی چې زه تا د څنګه بخلو وی کدا یو خبره ناظرین دا زین ته را نه ولي کدا جماعت اسلامي سوکس نوی او دا ویډیو ګوري لګیا دا زین ته را نه ولي چې عبد الوهاب صاحب د پی ټی آی مخالفت خبره کوي یا دغه اوسه پورې دا څه خبره نشته چې کم کس دیزی ترازی را دي شي د دیزی د محرومیان چې کم عبد الوهاب صاحب بیان کړي حاجی عبد الوهاب صاحب دا تاسو په خپل ښکار شي ما ته خپل ښکار شولې خو زبرل د چیرمن چې هغه لګ مستند خبره وي دا غي د وجنازه لګاغي هغه ته پرېګدم دا چې راشي تاسو په خپل د دیزی اندازو شي صفای ولا راځي دلته صفای جی گزاره کوي ٹھیک ډبلیو ایس ایس پی والا موږ ته بار بار وایي چې موږ لا مخکې زموږ اجلاسو میر صاحب ډسټریکټ کابینه چې کومه جی ناغې کې خودش ته ټولو چرمنانو هم دا تقاضا او دا شکایات ډېر زیات ډبلیو ایس پی نه کنه چې دای کار موږ ته صحیح نه کوي نو زما ډبلیو ایس پی والا سره ډېره ناسته پاسته جی نو اوس یو میډم نه راغلی دی نه پس ګوهر صاحب دی نور علي رضا به دی نو چې اور څومره ښه خاطر هم کوي خو هغوی موږ ته بار بار دا وایي چې وروره موږ سره د برتۍ کمې دی ٹھیک جی ها نو بیا چې کوم دی کله زموږ اجلاس نو میر صاحب په اجلاس کې زه پاڅېدم او دا خبره ما وکړله صحیح چې زمونږ لکه دا بیا دفتر نه ماته چا ویلو چې موږ سره 850 ویکنسیانې خالي دي جی 850 جی ناصر جمال بیا خالی دي چې چا ډیت شوی دی جی چا نوکری پرې خجی دا لکه ویکنسیانې دي دا فیل کول غواړي بالکل چې بعضې ډیت شوی دی بعضې چا نوکري پرېښې را بلې نوکرۍ لتلی دی بالکل بعضې پنشن اخیستی دی ٹھیک جی نو په دې باندې دا 850 ویکنسیانې خالي شوي دي خاجی نو دا ولا هغوی له ما نوټس کې راوستې ما چې مهرباني وکړي په دې باندې بهتري وکړي نو دا مسله به ډېر حده پورې او د ډېرو خلکو به حل شي صرف تاسو نه د ډېرو خلکو به حل شي سرکاري وړو دلته حاجي عبدالوهاب صاحب سرکاري وړو جي مخکې به ټرکونه راتلل جی نو خدای شته د زما پارټي خو جماعت اسلامي ده خو په دا خبره کې زه د هغه یو احسان منم زموږ ایم پی اے آصف جی نو هغه به ماله ټرکونه راستول جی جی دلته به خلکو ته میلاوېدل ٹھیک بیا چې کوم دی دا ټرکونو سیستم ختم شو اوس یې کوټې حواله کړلې بالکل کوټې ورکړلې نو هغې کې چې کوم دی زما په علاقه چې کوم دی کومې کسانو ته کوټې میلاوې نو هغوی خدای شه لږ پوره وړه نه راوړل بیا ما خپله یو 2-3 نامې ورکړلې نو هغه انشاءالله اوس زما 3-4 ځای په روډ باندې وړه میلاویږي او یو ځای مې دی ګلاباد نمبر 2 رفیق جومات دلته ډیلی راځي او دلته نه خلک وړه وړي زنانو ته هم اسانه ده او بوډاګانو تاسو ډېره خوش نصیبي ده چې دلته کوټه سیستم شروع شوی دی هسې په ډېرو حلقو کې مونږ خو ګرځو هلته کې هماغه د ایم پی اے په لاس کې دي یا د ایم این اے په لاس کې دي او چاته څه اوړه هغه یو کس چې کوم مخصوص کسان یې هغې ته بار دا چیرمینان دا ګیله کوي په دې ما ډېر ایکشن واخیستو جي دې پورې مې ایکشن واخیستو چې د دې آر سی صاحب دی زموږ جمشید هغه ماته چې مړه زما کوم چې فارمونه ما ورکړي که نه په هغې باندې جنټلمین لیکلی
صحیح خبره نو ما ورته کړه ما ته چې مړه ستا به نه وې نو لکه دا دی چې بس انشاءالله دلته کار ټیک دی د وړو صحیح ده. ډېره مننه ستاسو حاجي عبدالواحد صاحب چې تاسو زموږ پروګرام اورئ. مهرباني جي تاسو هم ډېره مننه. تھینک یو ناصر جمال بھائی ډېره مننه جی. ډېره مننه ډېره شکریہ. ناظرین دا زموږ ګران قدر ورور حاجي عبدالواحد صاحب ګل آباد سره د دې تعلق دی. ګل آباد چې دی دا ښار کې دی د دې ځای دا چې کوم محرومیانې دي دا د کلو او د غوي دا ډېر زیات لکه داسې ښکاري ته به که چېرته دا یو پېښور نه ډېر لرې یو علاقه ده. تعلیم باره کې او خاص کر دا خو ډېر زیات اهم ده. بیا دین علاوه د انعکاسي بندوبست دلته ډېر زیات ګډوډ دی. د ګیس صورتحال ته وګورئ هغه هم داسې دی. د صحت په بابت سره دلته ډسپنسري نشته. نو لکه هغه چې حالاتو ته وګورئ نو هغه ټول غټ غټ مسایل داسې دي چې هغه ډېر زیات هغه نو دې کې لږ کم از کم حکومت له پکار دي چې په دې باندې ضرور غور فکر وکړي او د دې باره کې څه سوچ وکړي. اجازه غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.